لسمه فارده د نهم رکوع ما بین وشتم نمبر آیات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. سورة مبارك دسرنا الله پاک د براءت او د بیزارتیا اعلان وکړ کفارو ته مشرکانو ته. کوم کفار او مشرکان چې په حرم کې آبادو د حرم نه غیر چاپیر د خلک آبادو الله پاک د خلکو ته اعلان د براءت وکړ. الله پاک د غزوه کې دا خبره ثابتې پاتم کال د هجرت باندې مکه فتح شو. په نهم کال د هجرت باندې مسلمانانو ولګیدل او حج ادا ک فرضي حج ادا ک او په دغه ځای کې اعلان شو. اعلان داسې وشو چې پس لدی کال نه ورسته دی کال نه ورسته به مشرک سړی حرم ته نه راځي. مشرکان به حرم ته نه راځي. ولې ځکه چې مشرکان نجس دي پلید دي او د الله پاکور او حرم د پاکو خلکو د پاره ځای ده. ځکه حرم د عبادت لپاره عبادت پاک خلک کوي او مشرکان څنګه دي وروره نجس دي. لهذا هغه به حرم ته رانږدې کېږي نه. لهذا د رسول پاک علیه السلام په طرف نه اعلان داسې وشو نه دې کال نه پس به مشرک ته حرم ته به مشرک نه داخليږي. هغه به حج نه کوي هغه به طواف نه کوي. اگر که مسله خدا شوا ستا کوم جزیره د عربو سوا په دې کې الله پاک کفر مسله ختمه کړه. دا ټول خلک مؤمنان سو په یو دین او په یو عقیده باندې خلک راجم شو. لکه څنګه چې په نورو ځایونو کې جزیه اخیستل کېږي د کافر نه کافر سکل اسلامي دولت اومني قانون سیاسي قانون اومني کافر اسلامي دولت کې پاتې کېدل شي. د ځمکې به خراج ورکړي او د سر به جزیه ورکړي. فکر مو رسېدو په جزیره د عربو کې الته یا به ایمانی یا به څه شی وروره قتلي د ایمان ما سوا د خلک په جزیره د عربو کې مشرک پاتې کېدلی نشي. دا خبره وروسته حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره عملي کړه د رسول پاک علیه السلام هغه پیغام یې څه عملي او ټول مشرکان د جزیره د عربو نه څه کړه وروره وباسل. اوس الله پاک دا فرمایي چې مشرکان نجس دي خانه کعبه ته به نه نږدې کېږي مسجد حرم ته به نه نږدې کېږي. څو مسلې په دغه ځای کې مهمې دي. یو نجس ته یو نجس ته. نجس د معنا پلید. نجس هغه پلید ته وایي چې انسان په سترګو ویني په سپمو بوی کېږي انسان ته نفرت کوي هغه ته نجس وایي. نجس فکر ورسېده. یو نجس ته نجس معنا پلید. دا پلیتی څو قسمه ده. یو ظاهري پلیتی ده یو معنوي پلیتی ده یو عقیدوي پلیتی ده. ظاهري پلیتی ده چې الله تعالی فرمایي مشرکان نجس دي په دې معنا سره شراب چې کی شراب پلیت دي او شراب چې د نجس العين دي پلیت مطلب نجاست مغلظ ده او دا خلک د شرابونو ځان نه ساتي. شراب په جامو باندې پراتی شراب چې کی لهدا مشرکان څنګه سو نجس. د دینه ما سوا مشرکان د چا د حیض او د نفاس د خشانو پروانه ساتي د جنابت پروانه ساتي. کله چې جنوب سي د اغیر د غسل کولو تنظیم مغوي د عقیده نه لري سیاست جنوب سي خامخا غسل بکي. نو لهدا ظاهري پلیتی باندې داخله څنګه دی وروره پلیت او دس اغوینه وچی او دس اغوینه وچی دا کوم او دس د ونکو او دس ماته سی اغوینه وچی دا اکثره دا کوم خلص بیلمازي د پاکستان کې مالدري او د سماعت کینی به تجګيږي او کوم خلص مونږ نه کوي خلک چې د داول او د سماعت هم نه وچی ځکه وور او د سماعت ښکاریږي نه هغه بوی نه لري. نو لهدا په دې خلک باندې وجبانه خلک پروا نه ساتي دی پلیتی. نو لهدا دا خلک وروره نجس دي معنا ظاهري پلیتی معنوي هم پلیتی. سدا مطلب د چانه وروره د جنابت نه یا د احتلام نه ځان نه پاکي
بل په دې معنا سره چې عقیده هم پلیته ده ځکه چې کفر باندې قائل دي په شرک باندې قائل دي شرک او کفر په خپل باندې یو عقیدوي پلیته ده هر کله چې خلک پلیت دي نجس دي معنا پلیت دي د الله حکم دار چې دا خلک به مسجد حرام ته نه داخليږي اوس په دغه ځای کې الله په ذکر چا کړي ها د مسجد حرام کړي علما کرام فرمایي چې آیا مسجد حرام په دغه ځای کې مشرکان یوازې څو سوالونه پیدا کیږي اول سوال دا پیدا کیږي چې مشرکان یوازې مسجد حرام ته نسي نه وتلی کنه ټول جمعتونو ته نسي نه وتلی یوازې مسجد حرام ته نسي نه وتلی که ټول مساجد ته نسي نه وتلی فکر ورسېد دا یو سوال پیدا شو په دغه ځای کې الله پاک ذکر د مسجد حرام وکړ په دغه ځای کې څو مذهبونه دی یو د امام مالک صاحب فقها د مدینه هغوی مذهب دا ده هغوی په دې باندې قایل دي چې مشرکان چې دا نه مسجد حرام ته ننوتلی سي د خانه کعبې جومات ته ننوتلی سي او نه ټول د دنیا جوماتونو ته ننوتلی نشي ځکه یا خلک به یا جنوب به وي یا به شراب چکري خامخا یو نوع د پلیتینو نه به نه وي یو خامخا یو نوع د پلیتیو په دوی کې وي لهذا دا خلک جوماتونو ته ننوتلی نشي امام شافعي علیه رحمت فرمایي چې مشرکان چې دا یوازې مسجد حرام ته ننوتلی نشي او د مسجد حرام نه ما سوا پرته نور جوماتونو ته ننوتلی شي دا څوک وایي امام شافعي علیه رحمت وایي دا دلیل نشي چې رسول پاک علیه الصلاة والسلام یو کافر د هغې نوم غالبا څه عجیبه غونته نوم یو هغه پیغمبر اسلام مسجد نبوي کې ستنې پورې تړلی هغه د کفارو یو سردار یو مشر هغه په مسله باندې نیولی پیغمبر اسلام په جومات کې تړلی په دې نه معلومیږي چې جومات ته مشرک څه کولی شي ننوتلی شي خو دا جومات مسجد نبوي جومات و د حرام جومات نه و نو لهذا هغې وایي چې مسجد حرام ته چې دا مشرکان ننوتلی نه شي او دې نه ما سوا نور جوماتونو ته مشرکان ننوتلی شي احناف دا خبره کوي چې مشرکان چې دا فکر ورسېده ټولو مساجدو ته ننوتلی شي ټولو مساجدو ته ننوتلی شي خو اما ذکر چې دغه ځای کې د مسجد حرام راغلی ای اما دغه ځای کې د خلکو غلبه په ډول باندې یا د حج د ادا کولو په ډول باندې یا د عمرې د ادا کولو په ډول باندې یا په دغه ځای کې د غلبې په ډول باندې یا د اختیاراتو په ډول باندې مشرکان چاته نشي ننوتلی جوماتونو ته ننوتلی نشي نور مشرک سره جومات ته ننوتلی شي ظاهري پلیتي چې پرې نه وي باطني پلیتي کوي چې هغه د کفر پلیتي ده څه مانعات نه لري وجه وایي څه ده رسول پاک علیه السلام په زمانه کې د ثقیف یو وفد د مشرکانو یوه ډله وراغلي او د پیغمبر اسلام سره ملاقات په مسجد نبوي کې کړی ده معنا مشرکان راغلي د رسول پاک علیه السلام جومات ته راغلي دي هغوی سره مجلس کړی ده هغوی سره ناسته پاسته کړې ده هغوی سره وخت تېر کړی ده لهذا مشرکان جومات ته ننوتلی شي اما مسجد حرم ته په ډول د حج یا په ډول د چا وروره عمرې یا په ډول د چا وروره د اختیار او یا په ډول د قدرت باندې ننوتلی وروره نشي بنا به هر تقدیر جمهور قول وزدا ده چې یوازې مسجد حرام نه بلکې ټول حدود د حرم ته مشرک ننوتلی نشي جمهور د غوره فقهاو قول دا ده چې مشرکان یوازې مسجد حرم ته نه بلکې ټول د حرم ځمکې ته ټول د حرم ځمکې ته مشرکان ننوتلی نشي د حرم ځمکه الله تعالی څه ګرځولې ده وروره دا پاکه ګرځولې ده اوس په حرم کې عمل په همدې باندې ده تقریبا 40 کیلومتره مربع ځمکه د حرم ده په دغه علاقه باندې دا ممنوعه علاقه ده کافران مشرکان دې علاقې ته ننوتلی نشي دا حرم د کوم وخت نه حرم څه دا 40 کیلومتره ځمکه کله چې اسماعیل علیه السلام پروت و بی هاجره تله کله یو غونډۍ ته کله بله غونډۍ ته کله چې راغله چې ګوري زمری ده او هغه د اسماعیل علیه السلام ته نږدې ولاړ دې چې کله زمری ولیده په منډه باندې راغله په منډه راغله په دې خوف چې دا بچی خو به زمري رانه خوړلی وي کله چې دا ورسره نږدې شوه پیکه ورسېده او چې ګوري دغه زمری لګي د اسماعیل علیه السلام هغه پښې څټي هغې سره مطلب یې مینه کوي یو قسم محبت ورسره کوي چې مینه محبت ورسره کوي داسې کله راغله زمری په شاس کله چې زمری په شاسه په دې وخت ابراهیم علیه السلام چې کله راغی دغه بیبي چې ده ابراهیم علیه السلام ته دا واقعه بیان کړه چې ابراهیم علیه السلام ته واقعه بیان کړه ابراهیم علیه السلام وفرمیل چې دې علاقې حیوانات به څوک ښکاروي نه
چې دا حیوانات دومره معتدل حیوانات دي، دومره د عدل حیوانات دي، د حیوانات به څوک څنګه نه کوي ښکاري به نه. بیا ابراهیم علیه السلام ولګېد د حیواناتو دپاره حدود مقرر کړه. دا د حرم 40 کیلومتره ځمکه لس طرف هر طرف ته دا ټول علاقه حرم مقرر کړه چې دغه علاقې کې به مطلب د حیوانات ګرځي، څوک به تعرض پې نه کوي. او چونکې د حیوانات خو خامخا په ځنګلو کې اوسېږي، بیا هغه دا حکم وکړه چې دې علاقې به ونه نه کټ کېږي، ونه څوک نه کټ کړي. د بنا به هر تقدیر دغه ځای کې الله پاک وفرمیل چې مشرکان به د حج او د عمرې دپاره مسجد حرم ته ننوځي. او اوس د جمهور فقهاو قول دا ده چې د مشرکان ننوتلی سي، اما په ډول د حج او د عمرې په بیخي ننوتلی نه سي. جمهور فقها دا وایي. اوس طاب شو دا خبره کړه، دا حکم چې وشو صحابه کرامو سره سوال پیدا شو چې ګوره موږ خو غریب خلک یو او دلته پسه نه لرو، خامخا تجارتونه کو، مشرکانو مالونه دلته راوړل، دا خو یو معاشي بندیز باندې په خپل ځان باندې جوړ کړ او دا به زموږ دپاره ډېر نقصانات پیدا شي. نو الله پاک ورته وفرمیل که تاسې د فقر نه یېرېږئ تاسې به الله پاک غني کړي، تاسې به الله پاک د مشرکانو تجارت ته محتاج نه کړي. دا فکر مه کوئ. مغسې الله پاک حرم د هر څه نه الله تعالی څه کړ لا مال وګرځاو، هر څه ورته پرېمانه کړ او الله پاک هغه علاقه څه کړه اباده کړه. ګورئ الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انما المشرکون یقینا مشرکان نجس پلیت. مشرکان پلیتی، ظاهري پلیتی هم لري، معنوي پلیتی هم لري، عقیدوي پلیتی هم لري. ظاهري پلیتی دا د نجاست نه ځان نه بچ کوي، شرابو نه ځان نه بچ کوي، کله چې جنوب شي مطلب غسل نه کوي او لاغه نه ما سوا ظاهري پلیتی خو معنوي پلیتی عقیدوي پلیتی هم لري. نو فلا يقرب المسجد الحرام، نه د نږدې کېږي مسجد حرام ته. مراد مسجد حرم نه ټول حرم مراده، مراد مسجد حرم نه ټول حرم ده او ټول حرم چې د 40 کیلومتره مربع ځمکه ده. فلا يقرب المسجد الحرام، د نه نږدې کېږي مسجد حرم لره بعد عامهم هذا، پس له دې کال نه، بعد عامهم هذا له دې کال نه پس. دا آیات مبارک په یا د نهم کال د هجرت پورې تعلق لري یا لسم کال د هجرت پورې تعلق لري. غوره قول دا ده چې نهم کال د هجرت سره تعلق لري، معنا لسم کال نهم چې کله ختمیږي نو بیا مشرک سړی به حرم ته نه راځي. الله پاک فرمایي وإن خفتم کتاسې یېرېږي عیلة د فقرنا، وإن خفتم کتاسې یېرېږي عیلة د فقرنا فسوف یغنیکم الله. کتاسې دا فکر کوي چې تجارت بندیز موږ باندې راغی، کفار دلته راتلی نه سي چې مال راوړي تجارت وکړي، دلته خو زمینداران نشته، زراعت نشته، بل شی نشته. نو الله تعالی وفرمیل وإن خفتم کتاسې یېرېږي عیلة د فقرنا فسوف یغنیکم الله، زر د چې غني به کې تاسو الله پاک پاینده کې. فسوف یغنیکم الله، زر د چې غني به کې تاسو الله پاک پاینده کې من فضله، د خپل فضل نه، خپل فضل نه ډېر مال به درکړي ان شاء الله تعالی وغواړي، ان شاء الله تعالی وغواړي. ان الله الله پاک علیم علیم دا، حکیم حکمت والا ده. الله علیم ده او حکمت والا ده. دغه ځای په د مشرکانو سره ذکر د جنګ وشو او د جهاد وشو او د نورو آیاتونو مبارکو کې د اهل کتاب سره د جهاد بیان کړي. الله تعالی فرمایي اهل کتاب سره جهاد وکړي. دا حکم دې دپاره ذکر کوي چې خامخا انسان ذهن ته به دا خبر راسي چې آیا مشرکان خو خدای مني، آسماني کتاب مني، خپل پیغمبران مني، د خلکو سره بیا جهاد ونه شي کنه. نو الله پاک د جهاد کولو چې وجوهات ذکر کوي، وجوهات دا ذکر کوي. الله پاک فرمایي د مشرکان د الله په ذات او د ایمان نه لري، د الله په ذات باندې ایمان نه لري. کوم چې د الله د ذات سره کوم عقیده ده هغه عقیده نه ساتي، ولې الله ته نسبت ولادت کوي، نسبت زوی ورته ورکوي، الله ته نسبت فقر کوي، نور ډېر زیات بې ادب الفاظ د الله په حق استعمالي. نو یو خو په دې وجه باندې الله په ذات ایمان نه لري، په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري. دا خلک داسې وایي چې جنت دا د خوشحالي نوم ده او جهنم دا د خفګان نوم ده. جنت او جهنم څه کوم الله ذکر کړی په هغه ډول یې نه مني. د دې نه ما سوا ډېر څه چې الله تعالی حرام کړي، د الله رسول حرام کړي، هغې ته عقیده د حرمت نه لري. دین حق نه قبلوي، رسول پاک علیه السلام دین حق د هغه نه قبلوي. نو الله تعالی فرمایي د خلکو سره جهاد وکړي، تر څو جهاد سره وکړي تر څو پورې ستا خلک جزیه د خپل لاس نه ورکړي، جزیه ورکړي په داسې حال کې چې دوی ذلیله به وي او جزیه ورکړي. د مشرکانو دپاره د جزیه حکم نشته،
چې مشرک سره د څور کې جزیه ورکي. اما اهل کتاب د پاره د جزیه حکم ده. جزیه معنا انسان په دې سر باندې څومره شی مقرر کیږي او حکومت څومره شی غواړي چې په چا مقرري په کافر باندې مقرري څومره سي مصلحت غني نو مغه بتنه کافرانو د میاشتې یا د کال هغه پیسې به مقرره مغه شی بتنه څه کوي ورور اخلي به. پیغمبر اسلام مبارک د نجران د علاقې سره 2000 جوړې جامع مقرر کړي وستا وکال کې بیت المال تاواله کوي نو بیا هغه ګرځي راګرځي کې کوي حکومت خو کده څوره شی په مقرري. حضرت عمر رضی الله عنه لګیدل په کافرانو باندې مالدار باندې 100 روپۍ په میاش کې او په غریب باندې متوسط حالت سړي باندې 3 روپۍ او په غریب سړي باندې 2 روپۍ او خځې او ماشومان ته مستثنا فکر ورسره په دې باندې جزیه څه کړي ورو دا مقرر کړي و. بنا به هر تقدیر الله تعالی فرمای قاتل الذين جنگ کې د هغه کسانو سره جهاد کې هغه کسانو سره لا یؤمنون ایمان لري بالله فالله پاک باندې ولا باليوم الاخر د پورز د اخرت باندې ولا يحرمون نحرامي ما هغه حرم الله تعالی حرام کړي ورسوله د الله رسول حرام کړي چې الله حرام کړي د الله رسول حرام کړي. ولا يدينون نقبل دين الحق حق دين ولا يدينون نقبل دين الحق حق دين دا سوق دي من الذين ده كسانو سخدي اوتوا الكتاب سيغوت كتاب ورکړی شي من الذين ده كسانو سخدي اوتوا الكتاب سيغوت كتاب ورکړی شي چې تورات او انجیل ده حتى تر دې پر يعطي الجزيه ورکی او دې په سر باندې چې څومره ټیکس مقرریږي مغه شی بیت المال ته حواله کی حتى تر دې يعطي الجزيه چې جزيه ورکی جزيه به دوره شی په مقرری داخله کې برداشت کولای شي داخله کې برداشت کولای نشي اسی به ظلم زیاته حکومت په دوی باندې نه کوي. عن يد د خپل لاس نه په خپل لاس بزي سینې څخه څوک ولېږي یا غاده وکیل ولېږي یا مال جمع کې چاته ورکی نه په خپل بزي او مال بسکی بیت المال ته حواله کوي. وهم صاغرون او دی بسنګي ذلیل به وهم صاغرون او دی بسي ذلیل به نو تر وخت پورې چې جزیه ته آماده نشو د خلکو سره څوکي جهاد وکي. صدق الله مولانا. الله پاک ناستین بخپل دربار کې قبول موجود الله علم د دین متنسب علم د خپل کتاب متنسب د ټول مساجد د احترام او د عزت کولو توفیق متنسب الله مستردین سپایان وګرځي مستردین خادمان وګرځي الله په دې باندې ټینګار زموږ نصیب کې د اخر زمانه فتنون الله تعالی متعما نصیب الہ کریمه علوم کې برکت واچي خیر د دنیا او د آخرت نصیب الله د شر د دنیا او د آخرت الله پاک اوسات والدین مو بخي ټول حقداران مو بخي د آخرت کور الله تعالی جوړ وصلی الله